قدرمنو د پښتو اکیډمۍ کوټي ښاغلي صدر سهیل جعفر او قدرمن حافظ رحمت نیازی او شوکت ترین یو څو ورځې مخکې ماته د پښتو اکیډمۍ کوټي نوي چاپ سوي آثار ماته وړاندې کړي چې هغه دا 15 آثار او یوه دا لیکنې مجله وه چې نوی اشاعت یې وي دا یې ماته وړاندې کړي وو. د درو سرو مننه کوم. په کتاب کې دننه څه دي، مندرجات یې څه دي، د جلا جلا ناسته غواړي. یوې دا کتاب راته حواله کړی وو، هغه سپین سپېڅلي خلک، دا د ارواښاد سید ګوهر مضامین او مقالې پکې چاپ سوي دي په ښه ښایسته کاغذ باندې، په ښه ښایسته حجم باندې، په پلاستیک کې بند چاپ سوی دی، خوند یې په کړی دی. دا یې غټ کتاب دی، دا یې راته وړاندې کړی دی. او دغه رنګه د ژوند رڼا دریم ټوک د مولوي رحمت الله مندوخیل صاحب دا کتاب دی، 2 ټوکه له مخه چاپ سوي دي، دا یې دریم دی، بیا یې ښه چاپ کړی دی او ښه خوند یې په کړی دی. دا یې راته ډالۍ کړی و، دا نوی چاپ دی. دغه رنګه یو کتاب دی د دستارنامه د خوشحال بابا او د پرنس د دغه پرتلیز جاج ماښام خټک اخستی دی د میکاولي د کتاب. دا په پښتو ادب کې دا زما په خیال له لومړي ګامونو څخه دی، یعنې د پښتو یو اثر د نورو ژبو له اثارو سره پرتلیز جاج، او دا ته موږ ډېره اړتیا لرو. نو دا ډېر ښه کتاب دی، ډېر ښه کار دی. دننه څه پکښې دي، مندرجات یې څه دي، جلا ناسته به پر کوو انشاءالله. نو دا کتاب یې راته ډالۍ کړی دی. دا لیکوال ماښام خټک هم په مبارکي ارزي، مبارکي ورته وایم، خوند یې په کړی دی. او پښتو اکیډمۍ کوټي چاپ کړی دی، دغه زیار یې پر خپله وږه وړي دي، دا هم ښه ګام دی. بیا دا کتاب دی د قدرمن زما دوست ملګری لال باچا ازمون چې پوهاند هم دی، ډاکټر هم دی، فوکلور پوهنه نونې غټ کتاب. فوکلور څه ته وایي، د فوکلور کومې نښې دي، په دې باندې څوک پوه کول. نو دا کتاب په پښتو ژبه کې ښه ګام دی، خوند یې په کړی دی. دا هم پښتو اکیډمۍ کوټي چاپ کړی دی. بل د استاد عبدالکریم بریالي صاحب د رحمان بابا د کلیاتو د متن انتقادي څېړنه د متن دا کتاب دی، او دا ډېر ضروري کتاب دی، او دا واقعي اکیډمیک کار دی چې بریالي صاحب کړی دی. او ځانو په دې پکې یادوم چې د دې کتاب په انتصاب کې زما نوم راغلی دی، یعنې زه یاد کړی یم، کور ودانه یې کوم. بهرحال ډېر خلک شته چې موږ لارښوونه یا زموږ په وینا باندې د کتاب مرسته ورسره وکړو، نو هغه موږ یاد کړي، دا ښه خبره ده. او دا د کتاب په هغه ښو ګامونو کې یو ګام دا هم وي چې څوک تا په کتاب کې په هره مرسته ونازوي، هغه ضروري وي چې څوک یې یاد کړي. نو دا د بریالي صاحب کار خو ماته معلوم دی چې پر رحمان بابا باندې لګیا دی، پر متن باندې د رحمان بابا دیوان چې دله د تیرو 40 کالو څخه چې څومره چاپ سوي متون دي، دا یې ټول وړاندې کړي دي، کتلي دي. نو شاید د کوم دیوان چې مرتب سي دا ته اکیډمیک کار زه وایم. اوس نو دا درې سره دوستان په مبارکۍ باندې یادوم. او اوس بیا دا خبر مې اورېدلی دی چې حافظ رحمت نیازی چې پروفیسر هم دی، ډاکټر هم دی، PhD دی، د پښتو اکیډمۍ کوټي جنرال سیکریټري جوړ سوی دی. د دوی چې کوم عین دی، کومه لارې ده، په هغه لاره کې د جنرال سیکریټري راغلی دی. اوس نو سهیل جعفر صدر دی، حافظ رحمت جنرال سیکریټري دی. تر اوسه پورې د اکیډمۍ د دغه اشاعتي سلسلې سره زه اتفاق نه کوم، ځکه چې تر اوسه دا اکیډمۍ نه ده، یو نشراتي یا پبلیشنګ اداره ده. نو تاسو د پښتو اکیډمۍ دغه پبلیشنګ اداره مه ځینې جوړه واستئ، تاسو اکیډمیک اداره جوړه کاستئ. دا ډېر اسانه دور دی چې اکیډمۍ څه ته وایي او په نړۍ کې اکیډمیانې د ژبې دپاره کوم کار کوي. دا اوس پر ګوګل باندې سړی سرچ کې هر لوستی سړی د اکیډمۍ په دغه لاره پوهېدلی سي. نو دا خلکو په اکیډمۍ کې کار کوي، شاید تر ما ښه خبر وي. نو دا خلک دی واوري، حافظ رحمت دی واوري، سهیل جعفر دی واوري چې اکیډمۍ کاستئ، پبلیشنګ اداره نه. د پبلیشنګ ادارې دپاره خلک انفرادي کارونه کوي، ډېر خلک شته، ډېرې ادارې شته چې هغه پبلیشنګ ادارې دي، کتابونه چاپوي. بس موږ په پښتو ژبه کې
انسایکلوپیډیا ته اړتیا لرو دا راچاپ کاست اکیډمۍ او اکیډمۍ کار وي پراجیکټونه جوړول. نو پراجیکټ شروع کوي اولنی پراجیکټ پر انسایکلوپیډیا باندې بیا لارې تاسې ورته وټاکئ اجتماعي او که شخصي یعنی د شخصیاتو په اړه وي رجال او که د ادب په اړه وي د تاریخ په اړه وي د ټولو یوه. دا په افغانستان کې اووه ټوکه آریانا چاپ سوې ده خو په هغه کې چې تاسو وګورئ ډېر شخصیات د پښتنو نه دي ډېر تاریخ د پښتنو نه دی. نو موږ صرف د پښتو او د پښتنو د تاریخ په اړه خبره کوو. په کار دی چې یو پراجیکټ دغه دوه کسان انسایکلوپیډیا ته کښیږدي کار به رواني پراجیکټونه بیا نه راګرځي چې هر څوک پر مخ راځي هغه به دا کار ترسره کوي. بل پراجیکټ چې موږ اړتیا ورته لرو د لغت ته زموږ بې شمېره لغتونه چاپ سوي دي دا وخت 13 لغتونه د پښتو چاپ له ما سره خوندي دي. موږ یو چاپ لغت نه لرو په دې کې زموږ د ټولو لهجو لغتونه لیام اچول د هرې سیمې لغت په هره لهجه کې دی د پښتو یو لغت مرتب سي بیا که هغه په هر څو ټوکه کې چاپوږي. تر اوسه چې څومره چاپ سوي دي دا بشپړ نه دي دا ډېر خیانت ورسره سوی دی د پښتو لغتونو سره یعنی سم کار نه دی سوی بس خالي د کتاب پر سر باندې چا خپل نوم راوړی دی د پښتو کار یې نه دی کړی. پښتو کار دا دی چې پراجیکټ دې سي 13 ټوکه چاپ سوي لغتونه د سره رایوځای سي یوه په هر دیوان په هره څېړنیزه مقاله کې په هر څه کې چې په نثر کې وي که په نظم کې دغه په پای کې چاپ سوي لغتونه چې د هغو تشریحات وړاندې سوي دي دا دې ور واچول سي. په هره لهجه کې چې په هره سیمه کې د پښتنو آثار په لغتونو کې چاپ سوي دي خصوصا په افغانستان کې هغه لهجوي قاموس دی د دغه ټول لغتونه و یوه لغت ته اچول غواړي. نو دا پراجیکټ غواړم له دا ملګرو څخه دا دوه زما په نظر د دوی په نظر به نور هم وي. دریم پراجیکټ زموږ نقلونه دي ولسي ادب دی څونې پراخ دی زموږ ژبه کم ځای ته رسوي دا ټول سره راټول کاست دی پراجیکټ یې کاست دی او ټول نقلونه له الف تر یې پورې په ترتیب باندې پر یوه ځای چاپ کاست. دا به زموږ انسایکلوپیډیایي د نقلونو دا پراجیکټ لازمي دی او په دې کې د محمد ګل نوري صاحب ملي هنداره ده او زموږ د په بلوچستان کې د سیال صاحب نقلونه دي د عابد شاه صاحب نقلونه دي د غوټۍ خاورې نقلونه دي ډېر د خلکو راټول کړي دي او ډېر ناچاپه د خلکو په خولو کې په شفاهي رنګ کې خوندي دي. دا راوغواړئ یو انسایکلوپیډیا راته جوړه کاست. بل موږ د ټپو انسایکلوپیډیا نه لرو له الف تر یې پورې د ټولو ټکونو یو جلد راته جوړ کاستی. دا انسایکلوپیډیا ضروري ده پراجیکټ یې کاست بس دا دغه دا د اکیډمي کار دی. د کاکړۍ غاړو انسایکلوپیډیا نه لرو ټولې کاکړۍ غاړې راټولې کاستې یوه انسایکلوپیډیا را جوړه کاست له الف تر یې پورې دې وي ټولې د پکښې وي. بیا سپیناوی چې دی د خلکو دا ډېر په اسانه کېږي چې غاړه داسې صحیح وه که داسې صحیح وه نو دا به له اکیډمۍ څخه بیا چاپ سوی هغه انسایکلوپیډیا کتاب چې وي په هغه کې کتل کېږي چې اصل غاړه څه ده. دا شکلونه متون در واخلئ د خوشحال بابا ټول چاپ سوي متون راټول کاست یو ځینې را جوړ کاست. د ډېر سخت اړتیا ورته لرو ډېر سخت توپیر کې را روان دی یو ځای کړ په لګیا تاسو سره د ویډیو له لارې شریکوم تاسو یې توپیرونه ګوراستئ. نو دا چې څومره کلمي نسخې دي د خوشحال بابا د وخت د خوشحال بابا په لاس یا د ده زمانه ته نږدې یا له خلکو سره پرتې دي شخصي دي په خټکو کې د خوشحال بابا په کورنۍ کې پراجیکټ اناونس کوي کورو ته ورسئ یو شی ځینې راواخلئ امانتاً کار ځینې واخلئ خپل شی بیرته وراواله کاست هېڅ مسله نه ده کې دغسې درکوي اکیډمۍ کې خوندي کاست کې نه درکوي بیرته د ده شخصي شی ورکوي خو متن ځینې راوباسئ. رحمان بابا دغه رنګ اړتیا ورته لرو حمید بابا ته دغه رنګ اړتیا لرو یو متن غواړو دا یو پراجیکټ. نو دا 4-5 پراجیکټونه چې ډېر ضروري دي او د اکیډمۍ لخوا کول غواړي هېڅ یې اکیډمۍ تر اوسه نه دي کړي. که دا پراجیکټونه ترسره سي ستاسو نومونه به د پښتو ادب په اسمان کې ستورو په شان نه د لمر په شان ځلیږي. دا یو داسې ګام دی که چیرې تاسو واخیستئ بس پر پښتو باندې به م ډېر لوی احسان وي. د پښتنو خبره نه کوم په پښتو ژبه باندې چې څوک پوهېدی یا یې خواخوږي ورسره درلوده هغه به په دې ډېر خوشحاله وي او په اکیډمیک رنګ کې به هر شی موږ ته پروت وي. بیا نو که نور شیان غواړئ هغه ماته دونې ډېر معلوم دي چې دا هم اکیډمیک کارونه غواړي دا بیا زه په خپله په شخصي توګه له تاسو سره شریکولی سم. نو که چیرې په دې اړه ګامونه واخلي دا هېڅ یو چا ته اړه نه دي. اکیډمیک کار دا وي چې دا شخصیات ګرځینې ووځي
بس په اکیډمیک رنګ کې یو سړی بیا واقعي هم د پراجکټ مشر وټاکل سي له هغه سره که څوک کار کوي هغه دې واخلي په خپله لیکن هغه شخصیت ته بیا دونې نه اړه لکه اداره ته چې دا نوم ځي چې پښتو اکیډمي نن سبا د پښتو د لغت انسایکلوپیډیا چاپ کړې ده یا یو جلد ځینې جوړ کړی دی یا ټوله پښتو لغتونه ټول په یوه مجموعه کې راټول کړي دي دا کریډټ به ستاسو وي دا کریډټ به د اکیډمۍ وي دا کریډټ به د کوټې وي نو زما هیله ده چې دغه دوه کسان چې اوس اکیډمۍ پر ډېره ښه خوا روانولی سي د دغه پبلیشنګ ادارې دې راګوري د پبلیشنګ ادارې دونې حیثیت نه جوړیږي لکه د اکیډمۍ سي جوړ وي بس په خپل دور کې یو دوه یا درې پراجکټ اناونس کاست کارونه شروع کاستی بیا که په 3 کاله خلک پوره کوي که په 15 پوره کوي دا کریډټ به ستاسو هم وي د اکیډمۍ به هم وي را روان خلک دې بیا چاپ کړي دا دونې مسله لري